د ټکو له سوداګرۍ د خوږو تر سوداګرۍ پورې د زلمي شاوخوا 20 کاله په کابل او پېښور کې د کتابونو دکان چلولی. زرګونو کتابونه یې چاپ کړي او ګڼ شمېر نور یې کمپوز کړي او ایډیټ کړي دي. خو وایي په دې وروستیو کې یې د کتابونو کار متاثره سو او اړ سو چې د خوږو کاروبار پیل کړي. د حالاتو مجبوري شي کله کله او یا هغه کاروبار داسې شي چې هغه نور د ګټې کار نه وي. موږ د ټکو سوداګرو او ټکو نور پیرونکي نه لرل، داسې څوک نه لرل چې هغه یې رانیسي ویخلي. موږ ډېر کوشش وکړو د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو لپاره مو کار وکړ، یا مثلا ځوانان مو تشویق کړ چې کتابونه ولولئ. هغه څه چې تاسې تر اوسه پورې نه دي زده کړي یا هغه څه چې ستاسې ژوند بڼه بدلولی شي هغه څه مو تر اوسه نه دي زده کړي، هغه په کتابونو کې شته. موږ اوس هم دا خبره ورته کوو، خو د ټکو سوداګري نوره د ګټې سوداګري نه وه. دی وایي دا چې ژوند یې له کتابونو سره تیر سوی، نو د خوږو په دې هټۍ کې هم کتابونو ته ځای ورکړی دی. د هټۍ په دیوالونو او میزونو یې غوره ویناوې، شعرونه، کاکړۍ غاړې او نورې لیکنې هم ځای پر ځای کړي دي چې مشتریان یې د خوږو مهال ولولي او له خوږو سره سره د مطالعې خوند هم واخلي. د کتابخانې نه زه تللی یم، خو کتابخانه له ما نه ده تللې. هغه څه چې موږ په کتابخانه کې زده کړي ول هغه مو په وړو وړو کارتونو کې لیکلي دي او د مشتریانو لپاره زموږ چې کوم مینوال دي دلته سپین کیک ته چې راځي، د خوړو لپاره دلته راځي، د خوږو لپاره راځي، د چای څښلو لپاره راځي، د سړو خوړلو لپاره دلته راځي، ایس کریمونو شیانو. موږ ورته په میزونو کې د شیشو نه لاندې همغه وړې وړې خبرې چې موږ په کتابونو کې په تېرو 20 کالو کې زده کړې دي هغه مو ورته ایښي دي. هغوی خوند ترې نه اخلي او یو نوی څه په رسټورانټ کې ولولي. دا په افغانستان کې دود نه و چې په رسټورانټ ته یو څوک راننوځي په دیوال دې یوه ښه خبره ولولي یا دې په میز باندې لیکلې یوه ښه خبره ولولي. یو نوی کار مو ورته وکړ. موږ ویلي چې دا مطالعه که په کتاب کې اوس څوک نه کوي یا مثلا کمه یې کوي یا لاسرسی نه ورته لري، په دغه میز باندې یو وړه داسې خبره ولولي چې د یو کتاب یوه غټه برخه پکې وي. نن یې د هټۍ پر میزونو خواږه ایښي، خو په دیوالونو یې لا هم د کتابونو خبرې ژوندۍ دي. ښایي کاروبار بدل سوی وي، خو د کتابونو له نړۍ سره یې مینه لا همهغسې ده، ځکه چې د کتاب مینه یې آن خوږو هم کمه نه کړه. خدای نور ناصر، دویچه ویلې، کابل.